مونږ به پریشانیانو نه خلاصیږو چې مونږ د دنیا حقیقت وپېژنو. دا پریشانیان خو په دنیا کې راځي چې مونږ د دنیا حقیقت پېژندلی نه وي، نو مونږ به په پریشانیانو باندې بیا تنګېږو، زمونږ به زړه را تنګېږي بیا. خو چې ما د دنیا حقیقت وپېژانده، تکالیف، مصیبتونو، مشکلات هغه ماته اسانېږي. اعلان کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم، صحیح مسلم حدیث دی، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا خود مومن د پاره جیل خانه ده او د کافر د پاره جنت ته. نو په جیل کې مزه نه وي، ته دې لپاره مستعد اوسېږي چې دا خو ستاره جیل ځای دی، دې نه به ته یو ځل ازادېږي. لکه یو سړي باندې جیل ختلی دی که نه، او د هغه 15 کاله 20 کاله جیل ختلی دی، نو دغه 15 کاله او 20 کاله دی هلته ښه په اطمینان باندې ناست دي چې هسې څه نشته دی، خوشحالو مشالو د هغې څه امید نه ساتي، د راحتونو امید نه ساتي، او یاسې را باندې تکالیف را روان دي. یو ځل به اخلاص شمه، نو چې 20 کاله بعد بیا راوځي، نو بیا خوشحاله وي، بیا مزید هغه. دغه رنګې مونږ په جیل کې یو، زمونږ اصل رهایي چې کېږي آخرت ته به کېږي. نو آخرت کې بیا مونږ له الله داسې څه ساتلي دي انشاءالله تعالی، الله دې زمونږ نصیب کړي. چې حدیث قدسی کې راغلی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله وی اعددت لعبادي الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. داسې څه مې له تیار کړي دي چې نه د انسان غوږونه اورېدلي دي، نه د هغه سترګو لیدلي دي، نه د هغه په زړه کې چېرته تېر شوي دي. دارنګې حدیث صحیح کې راغلی، نبی صلی الله علیه وسلم یو پیر ناست یو جنازه تېره شوه، نبی ویل مستریحون مستراحون عنه، دا سړی مستریح دی، راحت موندونکی دی، یا د ده نه راحت بیا منتلی شو. صحابه ویل یا رسول الله من مستریح والمستراح عنه؟ نبی ورته هر چې مؤمن سړی دی، دا د دنیا مصیبتونه، د دنیا د مشکلاتو نه په راحت باندې شو، اوس به ځي خپلې مزې به کوي. او هر چې کافر دی یا منافق دی، مجرم دی، د ده نه خلک هم په امان باندې شو، د ده نه کاڼي بوټي هم په امان باندې شو، ځناور هم په امان باندې شو، هر سړی دې په راحت کې شو.